یا د یو هیواد د عظمت، شهامت، غرور او میړانې ساتنې قلعه. له دې قلعه د وخت هر واکمن د خپلو قانوني صلاحیتونو له مخې په هر اړخیزه توګه د هیواد ساتنه کوي. کابل تاریخي او لرغونی ښار د شاهانو او امیرانو ټاټوبی بلل کیږي. دغه ښار پخوا کلا ته ورته و چې د ځینو دیوالونو اثار او نښې تر اوسه هم پاتې دي. د امیر عبدالرحمن خان له واکمنۍ د مخه شاه د اوسېدو او حکمرانۍ مناسب ځای نه درلود. د پادشاه د حکمرانۍ مرکز په بالاحصار کې و، خو بالاحصار او د شیرپور ارګ د افغان انګلیس په جګړو کې زیانمن شوي وو او ځینې برخې یې سوځېدلې وې. امیر عبدالرحمن خان په 1299 هجري قمري کال د ارګ نقشه طرحه کړه. په 1400 هجري قمري کال د کابل ښار په مرکز کې پر 200 جریبه ځمکه د ارګ د جوړولو چارې پیل شوې. ارګ کې دننه جوړې شوې ودانۍ یا ماڼۍ عبارت دي له چارچینار ماڼۍ، حرم سرای، د دلکشا ماڼۍ، د ستوري ماڼۍ، د سلام خانۍ ماڼۍ، د ارګ برجونه، ډبرینه ماڼۍ یا قصر سنگی، کوټي باغچه، دوهم نمبر ماڼۍ، موزیم، د ګلخانۍ ماڼۍ، د ارګ د ساعت برج، د ارګ اداري ودانۍ، د ارګ دروازې، د ارګ د کلا عمومي دروازه، د ارګ ځانګړې دروازه، شاهي دروازه او لویدیځه دروازه ده. د ارګ د جوړولو چارې په 13 کلونو کې بشپړې شوې او له دې دوران کابو 1.5 پیړۍ تیریږي. ارګ کې لومړنۍ جوړه شوې ودانۍ کوټي باغچه بلل کیږي چې په 1404 هجري قمري کال یې د جوړولو چارې بشپړې شوې. د ارګ د بیلابیلو ودانیو د جوړولو لپاره ځینې توکي له بریتانوي هند څخه راوړل شوي، خو تر ډیره بیا له سیمه ییزو ودانیزو توکو استفاده شوې ده. د کورنیو جګړو پر مهال ارګ ته زیات زیانونه واوښتل. وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غني په رهبرۍ د نوي حکومت په رامنځته کېدو د ارګ د بیارغونې او نویو ودانیو د جوړولو بهیر دوام وموند.